د قرآن کریم د ترجمې 450 درس سورة البقره 214 آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالی فرمائی ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا چې داخل بشئ الجنت جنت ته و په داسې حال کې لما چې تر اوسه نه دی یأتیکم راغلی په تاسو مثلو حال یعنی تکلیفونه او مشکلات الذین د آغو خلقو یعنی د آغو خلقو پشان خلو چې تیر شوی دی من قبلکم مخکې د ستاسو نه مستهم چې رسیدلی و دوی ته البأساء مالی تکلیفونه والضراء او ځانی یا بدنی تکلیفونه وزلزلوا او لړزول شوي وو حتی تر دې پورې یقول چې ویل به الرسول د وخت پیغمبر والذین او آغو خلقو آمنو چې ایمان راوړی وو معه د هغه پیغمبر سره متا چې کله به وي نصر الله کومک او مدد د الله تعالی الا خوش خبری ورکول شوه الا خبردار شي ان چې بشکه نصر الله کومک د الله تعالی مدد د الله تعالی قریب نزدې دی یعنی د الله تعالی کومک خود مومنانو سره دی مگر امتحان ترې حتما اخلی. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه د خیرات کولو په باره کې پوښتنه وشوه جواب الله تعالی ورکړو فرمای یسألونک پوښتنې کوي دوی ستانه ماذا چې څه شی ينفقون خیرات کی دوی قل ورته ووایه ما هر څه یعنی چې هر څومره د خپل وسې مطابق انفقتم خیراتوي تاسو من خیرن د حلال مالنا یعنی د حرام مالنا بخیراتونه نکوي او ستاسو د خیرات اول مستحق
او اول حقدار ستاسو مور او پلار دی که احتیاج وي. فلیل والدینی نو د مور او پلار د پاره یې مصرف کړئ، یعنی چې خیرات کوئ د حلال مال نه به کوئ او په اول قدم کې به د مور او پلار د پاره مصرفوئ، او دویم نمبر کې ستاسو دوستان لکه ورور، خور، کاکا، ماما وغیره مستحق دي. داسې نه چې مور او پلار او دوستان دي غریب وي او ته د نوم او شهرت دپاره مسجدونه جوړوي او په کال کې 2 عمرې کوي. الله تعالی ستا مسجدونو او عمرو ته احتیاج نه دی. والاقربین او دوستانو د پاره چې غریب وي، او دریم والیتاما او د یتیمانو د پاره، څلورم والمساکینی او د مسکینانو د پاره، پنځم وابن السبیل او د سوال کوونکو د پاره، خپل مال چې څومره دی وسه کیږي خیرات او مصرف کا. ای د الله بنده دا مشوره نه ده، بلکې دا د الله تعالی حکم دی چې داسې به کوي. او که په خیرات کې د خیانت وکړو نو دا مه هېروه چې الله تعالی درته ګوري. وما تفعلوا او هر څه چې تاسو کوئ من خیر د نیکو اعمالنا، فإن نو بشکه الله تعالی به په هغې باندې علیم پوه دی. یعنی که د الله تعالی د رضا د پاره خیرات کوي او که د ریا د پاره، که مستحق ته ورکوي او که غیر مستحق ته، او که غیر مستحق ته ورکوي د نوم او شهرت د پاره، دا ټول د الله تعالی په علم کې دي او ذره په ذره به در سره حساب او پوښتنه کوي. الله تعالی فرمای کتبه فرض شوی دی علیکم په تاسو باندې د الله تعالی د خوانه القتالو جنگ کول، القتالو جنگ کول یعنی جنگ کول د کافرانو سره. و حال دا چې هو دغه جنگ د کفارو سره کرهن بدخکاری لکم تاسو ته، وعسا او کیدی شي ان چې تکرهو تاسو بد ګڼئ شیئا یو شی، وهو او هغه شی خیرن ډیر بهتر وي لکم تاسو ته. وعسا او کیدی شي ان چې تحبو تاسو ښه ګڼئ دوست ګڼئ شیئا یو شی، وهو او هغه شی
شر ډیر بدوي لکم تاسو ته والله او الله تعالی یعلم پوهیږي یعنی چې په څه شي کې ستاسو خیر دی او په څه شي کې تاسو ته شر دی وانتم او تاسو لا تعلمون نه پوهیږئ چې ستاسو خیر په څه کې دی او ستاسو شر په څه کې دی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين